تراویح دی. تراویح دا سنت مؤکد دی او یو سنت مؤکد دا دی چې سړی په جماعت سره تراویح وکړي 20 رکعاته، او بل دا دی دام سنت دی بل جلا مستقل چې په تراویح کې سړی د قرآن کریم ختم وکړي. د قرآن کریم د ختم تراویح کول دا جلا مستقل سنت دی. دا 2 سنت دی. دا تراویح داسې یو عبادت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د رمضان په میاشت کې تراویح وکړي خو په 2 شرطو سره. ایمانا یو شرط بدای چې ایمان بلري، بغیر د ایمانه هیڅ عبادت الله پاک ته قابل قبول نه دی. نو ایمان به ورسره د ایمان په حالت کې تراویح کول، واحتسابا او د ثواب په نیت سره کول. په دې نیت به سړی تراویح کوي چې الله پاک ماته ثواب راکړي. دا مقصد به نه وي چې دا تراویح د بدن دپاره ورزش دی، بدن ته ګټه کوي، یا دا چې خلک به وایي چې دا سړی داسې بېدینه دی تراویح نه کوي. دا مقصدونه به نه وي، صرف د ثواب نیت به یې وي. نو نبی علیه السلام فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. دې بنده ته به الله پاک مخکینی او وروستنی ګناه ورمعاف کړي. ټولې ګناه مخکینی او وروستنی به الله پاک ورمعاف کړي په دې وجه چې تراویح د ایمان او د ثواب په نیت سره کړي دي. خو بیا علما فرمایي چې صغیره ګناوې الله پاک ورمعافوي، کبیره ګناوې هم که الله پاک وغواړي یو چا ته الله پاک ضرور تیریږي ورمعافوي. خو عموما د کبیره ګناوو دپاره توبه ایستل ضروري دی. بیا په تراویح کې به سړی دا کوي چې تراویح چې کله سړی په جماعت سره کولې نو تر وترو پورې ټول لمونځ د امام سره کوي. دا دې نه کوي چې یو څه تراویح پرېږدي او ولاړ شي ځینې په اخر کې په وترو کې ولاړ شي. دا به نه کوي، ځکه حدیث کې راغلی دی من قام مع الامام حتی ینصرف، چې څوک تر هغه وخته پورې د امام سره، د ترمذي حدیث دی، ودرېدی تر څو چې امام د لمانځه څخه فارغېږي او ځي. قام له قیام لیلة کتب له قیام لیلة. د دې بنده دپاره به الله پاک د ټولې شپې عبادت ولیکي. دا بنده به الله پاک داسې ولیکي چې د ټوله شپه د الله پاک عبادت کړی دی. نو دا تراویح دا یو بهترین عبادت دی چې الله پاک ګناه ورباندې بخشي او الله پاک د ټولې شپې عبادت ثواب انسان ته ورکوي. نو په دې باره کې هم باید انسان کوشش وکړي او په دې کې باید سستي ونه کړي. دریم کار چې په دې میاشت کې باید سړی وکړي هغه د قرآن کریم ډېر تلاوت کول دی. قرآن کریم د رمضان د میاشت سره یو خاص تعلق لري. الله پاک فرمایلی د قرآن کریم کې چې د رمضان هغه میاشت ده چې په دې کې قرآن کریم را نازل شوی دی. نو دا دواړه قرآن کریم او رمضان دا په خپل مابینځ کې یو خاص مناسبت لري. جبرائیل علیه السلام به هم د بخاري شریف حدیث دی د رمضان په میاشت کې به راتلی. نو کان یدارسو مع النبي صلی الله علیه وسلم القرآن. د نبی علیه السلام سره به د قرآن کریم دور کوئ. نبی علیه السلام سره به قرآن کریم یو بل ته ور اوروئ. او په کوم کال کې چې نبی علیه السلام د دنیا سره اخلاص سو په هغه کال یې 2 واره قرآن کریم سر تر پایه د نبی علیه السلام سره تلاوت کوي. نو په رمضان کې د قرآن کریم تلاوت کول دا یو ډېر غټ ثواب دی او باید سړی په دې کې ډېر کوشش وکړي، ځکه په یوه حرف سره الله پاک انسان ته 10 نیکۍ ورکوي. نو چې سړی یوه سپاره تلاوت کړي نو د دې ثواب به څومره په کروڑاو نیکۍ کېږي، په حساب کې نه راځي، دومره نیکۍ کېږي. نو په دې میاشت کې د قرآن کریم په تلاوت کې باید سړی ډېر کوشش وکړي، ځکه قرآن کریم د الله پاک د راضي کېدلو تر ټولو بهترینه ذریعه ده. او د قرآن کریم د تلاوت سره سره باید سړی دا کوشش وکړي که یو چیرې د قرآن کریم تفسیر او ترجمه شروع وي هغه ته کښېنستل او د قرآن کریم په احکامو ځان خبرول دا یو ډېر لوی عبادت دی. او دا د قرآن کریم په انسان باندې حق دی چې په قرآن کریم کې کوم احکام راغلي دي په هغو باندې باید سړی ځان خبر کړي
چې دا کتاب د الله د طرفه د انسانانو د هدایت لپاره راغلی دی، په دې کې یې کومې لارښوونې کړې دي، په هغو باندې ځان خبرول دا د هر انسان ذمهواري ده. که یې زده کولی نه شي، کم از کم دومره خو کولی شي چې د قرآن کریم تفسیر واوري او ځان خبر کړي چې په دې کې څه راغلی دی. د قرآن کریم تفسیر او ترجمه دا چې چا زده کړله نو دا د الله په نزد باندې عالم دی. که نور علم یې نه وي کړی د الله په نزد دا عالم دی. او که چا نور علمونه ډیر کړي، نور هر څومره علمونه فنون یې ویلي، خو د قرآن کریم تفسیر یې نه یې زده، نو دا د الله په نزد عالم نه دی. الله پاک قرآن کریم کې فرمایلی دی وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، چې دغه مثالونه د قرآن کریم چې موږ بیانوو دا د خلکو دپاره دي، د خلکو د فایدې دپاره دي، چې خلک باید د دې څه فایده واخلي. وما يعقلها الا العالمون، خو په دې مثالو باندې صرف عالمان خلک پوهېږي. مقصد دا دی چې څوک د قرآن کریم په مثالو او د قرآن کریم په احکامو په مقصد پوه سو، هغه د الله په نزد باندې عالم دی. عمرو بن العاص رضی الله عنه فرمایي چې عقلت من رسول الله صلی الله علیه وسلم 1000 مثل من القرآن، چې ما د نبی علیه السلام څخه د قرآن کریم 1000 مثالونه زده کړل. 1000 مثالونه مې د نبی علیه السلام څخه د قرآن کریم زده کړل. امام ابن کثیر رحمه الله د دې روایت تر ذکر کولو وروسته فرمایي وهذه منقبة عظیمة لعمرو بن العاص، چې دغه چې د نبی علیه السلام څخه د قرآن کریم 1000 مثالونه زده کړي دي، دا یو ډیر لوی منقبت او فضیلت دی د عمرو بن العاص لپاره. ځکه الله فرمایي چې په دې مثالو باندې عالمان پوهېږي، نو چې د مثالونه زده کړي دي نو دی د الله په نزد باندې عالم دی. عمرو بن مره یو بل عالم دی، هغه فرمایي چې ما مررت بآیة من القرآن لا اعرفها، چې زه کله د قرآن کریم په یو داسې آیت باندې تیر سم چې زه یې په مقصد نه پوهېږم الا احزنني، نو دغه آیت ما غمجن کړي، لأني سمعت الله یقول، ځکه ما د الله څه دا اورېدلی دی چې الله پاک فرمایي چې د دې قرآن کریم په مثالو باندې صرف عالمان پوهېږي، نو زه په دې غمجن سم چې په دې آیت زه نه پوهېږم، نو زه د الله په نزد باندې عالم نه یم. نو د قرآن کریم تفسیر زده کول دا یو ډیر لوی عبادت دی، او الله پاک په داسې مجلسو باندې رحم کوي. حدیث کې راغلی دی مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، و یو قوم یو ډله خلک د الله په یو کور کې چې کله دوی راجمع شي نه دي راجمع شوي الا حفتهم الملائکه ونزلت علیهم السکینه، مګر دوی باندې شاوخوا ملایکې را وګرځي او پر دوی باندې د الله پاک د طرفه سکینه او آرام را نازلیږي. وذکرهم الله فی من عنده، الله پاک یې په خپل مجلس کې د خپلو ملایکو په مجلس کې یادوي چې دا بندگان زما داسې بندگان دي چې دوی را جمع شوي دي. حدیث کې دا الفاظ دي یتدارسون القرآن بینهم، چې د قرآن کریم درس یو بل ته کوي. د دې صریح مقصد دا دی چې دا حدیث د قرآن کریم د تفسیر او ترجمې باره کې راغلی دی. نو چې کله دوی د قرآن کریم تفسیر او ترجمه کوي او د الله په یو کور کې را جمع دي، نو الله پاک یې ملایکو ته یادوي چې دا زما بندگان داسې خلک دي چې زما د کتاب د زده کولو دپاره را جمع شوي دي. نو بیا ورته وایي الله پاک چې تاسې شاهدان اوسئ چې دغو ټولو کسانو ته ما بخښنه کړې ده. دې ملایکې ورته وایي چې یا الله په دې مجلس کې فلانی سړی داسې دی چې مقصد یې قرآن کریم نه و، د دې دپاره راغلی و، دلته یې د یو سړي سره کار و، هغه سړی تفسیر ته ناست دی، قرآن کریم ته ناست دی، د هغه دپاره انتظار دی چې ورسره وویني، قرآن کریم یې مقصد نه دی. نو الله پاک ورته وفرمایي چې دغه کس ته هم ما بخښنه کړې ده، ځکه تلک جلساء لا یشقا جلیسهم، دا یو داسې بختور خلک دي، بختور مجلس دی چې د دوی سره څوک کښېنستی هغه بدبخته نه پاته کېږي، هغه د الله پاک د بخښنې څخه نه مخامخ کېږي، الله پاک هغه ته هم بخښنه کوي. نو د قرآن کریم تلاوت او د قرآن کریم په تفسیر او ترجمه کې شرکت کول دا یو لوی عبادت دی چې باید سړی په دې میاشت کې وکړي
او په دې سره سړی هغه لوی لوی ثوابونه حاصل کړي. بل لوی عبادت په دې میاشت کې صدقه او خیرات کول دی. صدقه او خیرات کول په دې میاشت کې ډېر لوی ثواب لري. دا ثواب لري. حدیث کې هم راغلی دی چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اجود الناس، په ټولو خلکو کې نبی علیه السلام ډېر زیات سخي و. و اجود ما یکون فی رمضان، او تر بل هر وخت په بیا ډېر زیات سخي د رمضان په میاشت کې و. واجود من الريح المرسله، او دومره زیات سخي و نبی علیه السلام چې هغه هوا چې را لېږل سوې ده د الله د طرفه، باد چې چلیږي چې هر چاته فایده رسیږي، تر دې هم نبی علیه السلام زیات سخي و، هر چاته فایده رسوله. نو سخاوت کول په دې میاشت کې دا یو لوی عبادت دی. حدیث کې راغلی دی افضل الصدقه صدقه فی رمضان. ترمذی حدیث دی چې بهترین صدقه، بهترین خیرات دا د رمضان په میاشت کې خیرات او صدقه کول دي. چې کم خیرات د سړی په وس یې خامخا دا نه ده چې سړی په زراو په لکاو خیرات کوي. د خپل وس مطابق خیرات کول، بس په دې سره م الله پاک انسان ته لوی ثوابونه ورکوي. هغه یو چا ته خوراک ورکول، د یو چا سره کومک کول، یا یو روژتي ته روژه مات ورکول، دا ټوله ثوابونه دي. روژتي ته چې یو څوک ثواب ورکړي، روژتي ته چې څوک روژه مات ورکړي، نو حدیث کې دی چې دومره ثواب الله پاک د روژه مات ته وجه ورکوي لکه څومره ثواب چې د هغه د روژې و، ده ته هم الله پاک د غومره ثواب د روژه مات د وجه لیکي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي صحابه پوښتنه ځینې وکړله چې دا روژه مات خو هر سړی طاقت نه لري، غریبان خلک شته. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې دغه ثواب په یوې خورما سره هم حاصلیږي. یو چا ته یوه خورما ورکړه روژتي ته، الله پاک دومره غټ ثواب درکوي. یا یو ګیلاس اوبه یو چا ته ورکړه، په دې سره هم الله پاک د پوره روژې ثواب درکوي. نو په دې میاشت کې باید سړی خیراتونه وکړي. او د روژې یو مقصد هم دا دی چې سړی لوږه تېره کړي. کله چې سړی لوږه تېره کړي، بیا د وږو خلکو د غریبانو د حالته خبرېږي. سړی چې موړ د وږې د حالته نه یې خبر، کله چې په دل وږه راله، باید دی د دې روژې څه دا زده کړي چې هغه کوم غریبان خلک چې بغیر د روژې وږې دي، نو په هغو به څومره تکلیف تېرېږي. او باید د دې څه دا زده کړي چې د هغو غریبانو سره د خیرات او د کومک کولو جذبه په ځان کې پیدا کړي. نو دا بل د ثواب کار دی چې خیرات او صدقه کول په دې میاشت کې. او بل ثواب کار دا دی